ګرانو وکیل صاحبانو، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. اجازه راکړئ تر څو درې مهم موضوعات در سره شریک کړم. د مالیې وزارت د فساد موضوع مهمه ده. ډیری وکیل صاحبانو زما د مخه هم دغه مسله یاده کړه. د مالیې وزارت رهبري دی یا هغه وکیل صاحبان په ګوته کې چې څوک په فساد کې ښکیل دي، ځکه موږ الحمدلله دا 10 کاله د افغانستان د خلکو لپاره صادقانه کار کړی، نه غواړو چې د هغه خلکو په جمع کې مردار شو څوک چې په دې مسله کې ښکیل دي، او یا د لوی څارنوالي دا موضوع بررسي کړي تر څو هغه څوک چې بې بنیاده څرګندونې کړي دي د هغې د همدغه څرګندونو د ګناهونو جزا ورته ورکړي. دویمه مسله، یوه هفته بسته 10 ورځې موږ او تاسې اورو چې فلاني ولسوالۍ سقوط وکړه، فلاني ولسوالۍ کې دومره کسان شهیدان شول، په دواړو غاړو کې څوک چې مړه کیږي دا دواړه غاړې افغانان دي. بناهن دغه جنگ د کابل که دغه رقم دوام وکړي د ښارونو سرحدونو ته هم رسیدلی شي، اما دا جنگ دومره قوي نه دی لکه څومره چې موږ او تاسې ټول عامه اذهان خرابوو. زما هیله دا ده چې د عامه اذهانو د خرابولو څخه ډډه وکړو، کوشش وکړو چې امنیتي ارګانونو سره کومک وکړو. دریمه مسله تر ټولو مهمه ده، د ډیورنډ په کرښه باندې اغزن تار امریکا ورته بودیجه ورکړه، پاکستان تکمیل که او قریشي په خپله مصاحبه کې ډیر کبرجن او ډیر شرمناک بحث کاوه چې د ډیورنډ د کرښې پر سر باندې موږ بحث نه کوو د چا سره. ګلالیه که تا ډیری دلته خپل جاسوسان روزلی دي او زما په خاوره کې ستا لپاره جنګ کوي، ستا لپاره نظام ورانوي، ستا لپاره اقتصادي بنسټونه ورانوي، خو دا یاد لره تر څو چې پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. دا وطن دا خپله خاوره نه خرڅوي، دا خاوره تا ته نه درکوي، تا ته به ستا اجنټانو ستا هغه کاریګرو چې ستا لپاره ستا د اجنداګانو لپاره دلته کار کوي هغوی دا نظر درکړی وي چې دا خاوره موږ تا ته درکوو. ولې یاد دې نه ده چې ملا عمر او ملا رباني هم دغه خاوره چې کله دلته قدرت ته ورسېدل تا ډېرې همکارۍ هم ورسره کړې وي، تا ته یې در نه کړه او دا شی در امضا نه که. پوهېږو چې ستا په واسطه باندې زموږ په وطن کې دلته زموږ حتی د وخت ولسمشر ستا د اجنټانو لخوا په چارایي کې راوځړېده. دومره ظلمونه ستا لخوا شوي دي، خو یاد لره دغه نظام چې دا فعلا موږ لرو د دې د تقویت او زموږ د ملت د په پښو درېدلو په نتیجه کې به زموږ سرحد همغه اټک وي لکه څنګه چې زموږ پلرونو موږ ته په خپلو غوږو کې ویلي دي. با عزت دې وایي تاسې.